په فلپاین کې د نشي موادو او جرمونو پر ضد جګړو داسې زور اخیستی چې په تیرو 3 ورځو کې 58 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي له 2014 کاله د تیر جولای میاشتې تر پایه د نشي موادو او جرمونو ضد عملیاتو کې شاوخوا 3400 کسان وژلي دي. له جنوبي سودان څخه ورغلو 1 میلیون کډوالو یوګانډا هیواد له مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. په دې کډوالو کې تر 85% زیات میرمنې او ماشومان دي. د شام په رکه ښار کې د جګړو له امله تښتېدلي ماشومان وایي دوی هڅه کوي چې خپل ژوند جاري وساتي. د عراق په موصل کې تر ماتې وروسته اسلامي دولت وسلواله ډله اوس د شام په رکه ښار کې هم تر برید لاندې ده، کوم چې د دې ډلې مرکز ګڼل کیږي.